د نومبر 22 هغه ورځ چې د امریکا تر ټولو ځواکمن ولسمشر جان اف کینیډي د یو معمولي شخص لی هاروي آسولډ لخوا وژل کیږي. هغه وخت کله چې ولسمشر د یوې غونډې لپاره د ښار له منځ څخه د تالار پر لور حرکت کولو. دغه ځای چې له یوې هفتې مخکې د استخباراتي ادارو لخوا څارل کېدو تر څو ولسمشر ته کوم خطر پیښ نشي، مګر د دې هر څه پښتون په دې ورځ کې په ولسمشر باندې حمله وشوه او هغه یې ځای پر ځای مړ کړ. په مخ موسکا او د خوښۍ نارې له خوا او شا څخه هغه وخت خاموشه شوې چې د یوې لوري د ډزو غږونه راغلل او د امریکا د ولسمشر جان اف کینیډي ژوند یې واخیست. لی آسولډ د همدې په تور ونیول شو، مګر د اصلي موضوع پټولو لپاره یو چا دا هم ووژلو د پولیسو په شتون کې. مګر یو شخص اخر څنګه د امریکا د دومره قوي امنیت په شتون کې ولسمشر ووژلو او اخر څنګه ونیول شو. د راز ټي وي ویډیو کې درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. زو یو ورځ مخکې ته 21 نومبر 1963 هغه ورځ چې د امریکا ولسمشر د ټکزاس ایالت ته په خپل سفر راورسېد د خپلې مېرمنې او نورو غړو سره. ټوله ورځ لیدنو او غونډو وروسته د خپل خوب ځای ته راځي، مګر په همدې ورځ یو شخص د ټکزاس په خاوره د همدې ولسمشر د وژلو پلان جوړوي. هغه شخص چې د امریکا د بحري ځواک غړی تیر شوی لی هاروي آسولډ. پر دې له پخوا څخه د روسیې او کمونیستانو سره د مرستې تورونه موجود وو چې د همدې له امله د دندې ګوښه شوی و او فی الحال یې د نړۍ تر ټولو قوي استخباراتي ادارې CIA په شتون کې د امریکا د ولسمشر د وژلو پلان باندې کار کولو. د ولسمشر د وژلو څخه یو ورځ مخکې لی آسولډ د ټکزاس په ځینو سیمو کې لیدل شوی و، په ځانګړي ډول د ټکزاس د مکتبونو کتابخانې کې، له کوم ځای څخه چې دا سبا ته په ولسمشر ډزې کوي. همدا چې د 21 ورځ لمر ښکته شو، جان اف کینیډي او میلمانه ټول خپل اتاقونو ته لاړل د خوب لپاره، ځکه سبا یوې بلې غونډې ته ځي او هغه هم د ښار د خلکو په منځ کې په یو خلاص موټر کې. دغه پریکړه چې باید د ښار پر سړکونو پر یو خلاص موټر کې ولاړ شو تر تالار یوازې د ولسمشر لخوا او بل هیڅوک هم دغه پریکړې سره خوښ نه و، مګر ولسمشر غوښتل تر څو په خلکو کې خپل محبوبیت نور هم ډیر کړي. مګر همدا شیبه هاروي آسولډ هم له خدایه غوښتله. 22 نومبر سهار د ولسمشر د موټرو کاروان روان شو. د غونډې پر لور پر هرې خوا کې د ولسمشر مینوال چغې او نارې وهي. د ولسمشر پر مخ هم یو مسکا خپره ده او میرمن یې تر څنګ ورسره ده او نور غړي هم ورسره ناست دي د خلکو له نارو خوند اخلي. مګر یو دم دا هر څه خاموشه کیږي یوازې د یو څو ډزو د غږونو له امله چې د مخامخ تعمیر څخه وشو. ټول خلک منډې وهي او ولسمشر پر خپل موټر کې بې حرکته پروت او میرمن یې پر وینو تکه سره ده. ولسمشر پر څټ او سر 2 ډزه لګېدلی او ځای پر ځای یې ساه ورکړې وه. تر روغتون ورسول شو، مګر ولسمشر کې نوره ساه نه وه موجوده. لی آسولډ چې 2 میاشتې مخکې پر همدې تعمیر چې یو کتابخانه وه پکې وظیفه اخیستې وه، پر دې ورځ یې له ځانه سره یو اوږد بکس کتابخانې ته راوړی و او 6 منزل ته یې پورته کړی و، د کتابخانې هغه ځای ته له کوم ځای څخه یې چې په ولسمشر ډزې وکړي. د ډزو پر وخت یو پولیس ولیدل چې د کتابخانې له 6 منزل څخه ډزې وشوې، نو په ظرف د څو دقیقو یې ټوله کتابخانه محاصره کړه، مګر هاروي آسولډ تښتېدلی و او پولیسو یوازې یو ټوپک او یو څو مرمۍ وموندلي. آسولډ چې د ډېرې وارخطایۍ له امله پر لار د یو پولیس سره یې هم جنجال راغلو او هغه یې وویشتلو او ولاړو پر سینما کې پټ شو چې د یو شخص په معلوماتو پولیسو پر همدې ځای کې ونیولو. کله چې تر څېړنه وشوه نو د ولسمشر د وژلو خبره یې رد کړه. ویې ویل چې ما ولسمشر نه دی وژلی، یوازې د پولیس پر وژلو تورن یم او دوی غواړي د ولسمشر د وژلو پړه پر ما واچوي او اصلي موضوع پټه کړي. یو څو ورځې وروسته کله چې آسولډ د خبریالانو سره د خبرو لپاره راوړل شو، یو شخص د جیک هاروي په نوم پر ده ډزې کوي او همهلته یې وژني او دغه قضیه له همدغه ځای یو بلې لوري ته ځي او د خلکو شکونه را پیدا کیږي چې آخر د څه له امله دا وویشتل شو. د دې جیک هاروي په وینا چې غوښتل یې د ولسمشر د میرمنې لپاره بدل واخلي، نو د همدې پر خاطر یې هاروي آسولډ ووژلو. مګر ځینې خلک اوس هم دا فکر کوي چې دا هر څه د امریکایي استخباراتي ادارو کړي او پر لی آسولډ یې ورته پلي دي او دغه کیسه یې ورته جوړه کړې ده، ځکه د ولسمشر له وژلو څخه وروسته یې څنګه دومره غټې تېروتنې وکړې چې پولیس یې وویشت او بیا وروسته پر سینما کې پټ شو. مګر دا هر څه د ده له وژلو څخه وروسته پټ پاتې شول چې آخر لی آسولډ د څه له امله ولسمشر ووژلو، تر شا یې نور څوک ول او کوم چا دا سپورټ کړی و چې ولسمشر ووژني. مګر دا هر څه د دې له وژلو سره همدغسې پټ پاتې شو او تر اوسه پورې هیڅوک هم له دغې قضیې نه دي خبر او دغه قضیه همدغسې خاموشه پاتې شوې ده. مګر دا ورځ د امریکا د تاریخ یوه توره ورځ ده، ځکه د یو قوم ولسمشر وژل کېدل په شتون د دومره قوي امنیت یو شرم دی. متاسفانه چې زموږ هم ډېر ولسمشران وژل شوي دي چې له جملې داود خان، نجیب الله او ځینې نور
چې د هغوی پر تاریخ به په راتلونکو ویډیوګانو کې وغږیږو. په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه شوې اوس ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او د نور جالبو معلوماتي ویډیوګانو لپاره مو چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا هم په خدای سپارم د الله